په پروجیکټ کې تاسو دوه پروژې در کومه. دا پروژې باندې حتما کار وکوئ تر څو پورې زه پوه شم تا واقعا هر څه صحیح زده کړي دي او ته تیار یې چې بزنس ته لاړ شي او بغیر د پروجیکټ نه یو لرنر سرټیفیکیټ هم نه ایشو کوي. نو پروجیکټ ته مهم دی. یو پروژه دا ده چې ته خپل کور کې کوم ځای کې اوسېږي د هغه ښایسته عکسونه واخله. په Airbnb کې اچول مفت دي، هیڅ شی هم نه کېږي، پبلش کوی مه، لیکن فقط طریقه یې زده کړه چې عین ځای ته پورې څنګه زه کولی شم. زما دا کور په څو تلی شي امتیاني ډول باندې. که خپل کور کې اتاق لري یو 2 شپو دپاره امتحان کا په دې شرط چې ستا فامیل سره په عذاب نشي، دا هم ته کولی شي او دا پروجیکټ ټیب کې دا اپلوډ کا چې مثلا وګوره دا ما د کور عکسونه مې دي، دا مې صحیح مې ډیزاین واغستل، فوټوشاپ مې کړل یا کینوا سافټویر مې استفاده کو. یعنی د کور خپل اسباب چې لري دا ښایسته جوړ کا او په Airbnb یو لیسټنګ ته نه جوړ کا. که دا ته نشي کولی دویم پروژه در کوم ته هغه دا دی چې یو ښایسته پرزنټیشن جوړ کا چې په هغه کې Airbnb بزنس یو چاته چې تا سره انویسټمنټ کوي هغه ته پروپوز کا. دته په بزنس ژبه کې پیچ ډیکس وایي چې یو پیچ جوړ کا چې یو چاته ووایي چې زه غواړم Airbnb بزنس وکړم، ته ما سره په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړه یا راسره شریک شه. په دې کې باید څو شیان مهم دي. اول دا دی چې پرزنټیشن باید کلیر وي. سره رقم پراپرټیان ته په آنلاین غواړې خلک ته ورکې، 1 بیډروم دی، 2 بیډروم دی یا مثلا غټ کورونه دي، ویلاګانې دي، سره رقم دي. لی آوټ باید هم واضح شي. هلته کم شیان په دې کور کې به ته لري دا پکې هم واضح کړه چې چېرته پکار دي. د دې لیسټنګ ډسکرپشن او ټایټل پکې هم واضح کا او پرایسینګ سټراټیجي هم واضح کا چې مثلا په څو باندې ته ورکې او سره رقم بدنه ته بیرته انکم راوړي. بل کمیونیکیشن پلان چې کوم سافټویر استفاده کوي چې ته خپل دا ټول سیستم ریموټ کې اتوماتیکي چې ته په هر ځای کې سیستم روان دی. نو که دا هم یو ښایسته پرزنټیشن پلان جوړ کې په دې پروجیکټ کې اپلوډ کا او ان شاء الله چې پروجیکټ ټیب ته لاړ شې کې ما ټول معلومات لیکلي دي او زه په خپل ریویو کوم او نو خلک به هم ریویو کوي. نو موږ پوهیږو ته ماشاءالله صحیح کار کړی دی. زه نه غواړم چې صرف ته زما دا خبرې واوري او بیا پې عمل ونه کړي. ورونو خویندو اخر به څه کېږي، یو 2 ورځې وخت به ضایع شي یا مثلا څو روپۍ تاوان به وکړې. لیکن پښیمانه خو به نه کېږي چې کاشکې رحمت الله نوروز دغه کورس نه بعد ما دا مشورې منلی وی او دغه بزنس مې واقعا شروع کړی وی. یو بسم الله ورته وکړه، یو حرکت وکړه. مطمئن یم چې زه پکې خوشحاله یم، زه پکې راضي یم. نو انشاءالله ته هم پکې هم راضي شي. یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو مسلمان یو شیخ خپل ځان ته خوښوي هغه باید خپل ورور ته هم خوښ کړي. نو زما دا مشوره د بزنس کې یو صحیح پلان سره، یو صحیح سټراټیجي سره مخکې لاړ شه، مطمئن یم کامیابېږي پکې، ځکه دا یو ښه بزنس دی. امید لرم تا ته دا کورس مفید پاتې شوی او که څه شی دې هم زده کړي وي مثبت یا منفي د کورس باره کې، نو لاړ شه دا کورس حتما ریویو کړه څو په نور خلکو سره هم کومک وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.